خوست. تاسو به د خوست نوم ډیر زیات اوریدلی او ورغلی به هم یې، خو زه اوسه پورې لا خوست ته نه یم لاړ او غټ ارمان مې دا هم دی چې خوست ته لاړ شم او د خوست خلک د نږدې نه هم وګورم. زه چې د دنیا هر یو کونج ته لاړ یم نو ما ته خوستوالو ورونو ځان را رسولی دی. خوستوال هم په میلمه پالنه کې نوم لري او هم په غیرت کې، یوازې په افغانستان کې نه، د دنیا په هر یو کونج کې. لکه څرنګه تاسو ته معلومات دی چې بله ورځ خوستوالو ورونو یو روژه ماتی تیار کړی و چې په هغې کې زموږ د ننګرهار خلکو ګډون کړی و، د کابل خلکو ګډون کړی و، د مزار شریف خلکو ګډون کړی و. نو په سوشل میډیا کې موږ ورله ډېره مینه هم ورکړله او ټولو افغانانو ترنه مننه هم وکړله. بعضې بې ضمیره راپاڅېدل، هغه په افغانستان کې دننه نه اوسېږي، بهر کې اوسېږي، چې په دغه روژه ماتي کې زموږ یو څو خویندې راغلې وې، ډېرې کوچنۍ کوچنۍ وې او ډېر بد الفاظ یې ورله په سوشل میډیا ولیکل. کله هم یو غیرتي افغان دومره بد الفاظ نشي لیکلی. دا کار صرف یو قوم پرست کولی شي، یا به د خوست خلکو سره کومه شخصي لانجه چې غواړي د خوست خلک بدنام کړي. خو د خوست خلکو غیرت ما خپله د نږدې نه لیدلی دی. زه د ننګرهار یم، ننګرهار کې بیا د خوږیاړو یم، خوږیاړو کې بیا د وزیرو یم. تقریبا ډېرو ملکونو د ما سفر وکړي. د سرلنکا نه بغیر نه، سرلنکا کې هم ما رښتیا د خوست ورور ولیدلو، خو هغه کرکټ ته نه و راغلی ځکه چې هغه څه کاروبار کې بند و. د دنیا هر یو کونج ته چې لاړ یم د خوست خلکو ما ته ایرپورټ ته ځان را رسولی، که هغه بنګلادیش و، که استرالیا وه، که انډیا وه او که بعضې نور ملکونه وه. غیرتي خلک دي. همیشه باید د خوست خلک موږ ښه یاد کړو، نه په بد الفاظو. دا یې کوم بد کار نه و کړی چې یو روژه ماتې خپلو افغانانو ته تیار کړی و. په دې کې یوازې مشهوره څېرو ګډون نه و کړی، په دغه روژه ماتې کې ډېرو بېوزلو ګډون کړی و. دغه د خوست خلک چې دغه د بعضې بې ضمیرو نه خفه شوي دي، د هغو په ضد درنه زه بخښنه غواړم. ناپوهه دي، پوهه نه لري، او چې کم زموږ کوچنۍ خویندې راغلي وي، الله تعالی دې د دوی ټولو ارمانونه پوره کړي. دا هم زموږ خویندې دي. د دوی دپاره به انشاءالله یو ورځ مکتب هم خلاص شي او خپل تعلیمونه به هم ترسره کړي. د چا نه به ډاکټره جوړېږي او د چا نه نرس، خو د هر څه وخت ضرورت لري. او بعضې کسان چې په بهر کې اوسېږي هغو راغلل دغه تهمت یې د اوسني نظام په چارواکو باندې ولګول. نه، دا کار دوی نشي کولی، ځکه چې دوی د افغانستان نمایندګي کوي. تهمت ښه کار نه دی چې په اوسني نظام یې څوک ولګوي یا د تیر نظام په خلکو باندې خلک ولګوي. دا بعضې بې ضمیره دي، هغه غواړي چې زموږ افغانان سره په خپلو کې جنګ واچوي. لا دې خوستیانو